زرداری وایي له افغان کډوالو سره شوی چلن نامناسب دی. د پاکستان د بهرنیو چارو مخکنی وزیر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل هیواد د موقت حکومت له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې سختې نیوکې کړې. نوموړي په کراچۍ کې یوې خبري ناستې ته ویلې د ویلي حکومت چې کوم ګامونه د کډوالو پر ضد اخلي هغه د پاکستاني طالبانو تحریک پر ضد واخلي. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې په پاکستان کې د موقت حکومت لومړي وزیر تور پورې کړ چې ګواکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې 80 سلنه زیاتوالی راغلی او دغه راز له دغه هیواد د بې اسنادو افغان کډوالو د راشړلو لړۍ هم جریان لري. په یو بل خبر کې بیا تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 300 زره کډوال له پاکستانه افغانستان ته راغلي. چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا د تورخم او سپین بولدک له لارې افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د راپورونو له مخې د تورخم له لارې شاوخوا 217 زره افغانان او د چمن پر لار 85 زره افغانان د نومبر له لومړۍ تر دې دمه خپل هیواد ته اوښتي. چارواکو ویلي چې د راستنېدونکو افغانانو نوملیکنه کوي او په موقتي کمپونو کې میشته وي.